السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو ټول به ښه او دوستانو موجود یم د یوې نوې ویډیو سره. په دغه ویډیو کې به دوستانو تاسو ته در وښیم چې د مسنجر آنلاین اپشن به تاسو څنګه بندوو، چې هغه په مسنجر باندې شین ډاټ لګېدلی وي، چا آی ډي آنلاین هغه باندې شین ډاټ وي، هغه به تاسو څنګه بندوو. یو دوه داسې مزېدار ټریکس دي، یو دغه ټریکس ته یو بل مزېدار ټریکس دی کې تاسو ته دا ویډیو کې در وښیم چې په ډېر اسانه سره به تاسو وکړای شو چې هغه بند کو په خپله هغه کې آی ډي کې، چې ته پته نه لګي چې دغه آی ډي آنلاین دو او که آفلاین دو. ټایم مو نه ضایع کوم، ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل دسه سبسکرایب کو. که ویډیو په فیسبوک کې ګورو، پیج د سره لایک او فالو کو د ویډیو په طرف. فرسټ اف آل به تاسو راشو خپل مسنجر ته، سمپلی مسنجر به تاسو سمپلی اوپن کو. دا چې اوپن شي هغې نه بعد به تاسو دلته کې په د 3 لاین تاسو ته ښکاري، په دا باندې به کلیک واخلو. سمپل دا باندې چې کلیک واخلئ هغې نه بعد تاسو ته ښکاري دلته سیټ کې سیټینګ اپشن تاسو ته ښکاري، په دا باندې به کلیک واخلئ. سمپل چې دا باندې کلیک واخلو هغې نه بعد دلته ښکاري اکټیویټ سټیټس یې لیکلی دی. اکټیویټ سټیټس په دویم نمبر باندې دی، په دا باندې به سمپل تاسو کلیک واخلو. دا د هر چا والا آن وي، دا ګورې دا شین ډاټ تاسو ته دی چې دا هر چا والا آن وي. که ته غواړې چې زه خپل آی ډي داسې جوړوم چې آنلاین وم خو چاله پته نه لګي چې ما آی ډي به آنلاین وي او که آفلاین وي، دا به سمپل تاسو دا بره شین ډاټ د ښکاري دا باندې به کلیک کړئ. هغې نه بعد دلته رسي ته یوې ګنټې لپاره داسې جوړوې، که 8 ګنټو لپاره جوړوې، که ته مطلب داسې جوړوي چې یاره زه کله خپله داسې وغواړم چې باندې کړم او خپله یې غواړم چې کلاه یې کړم اوپن یې کړم، که هغه شانته جوړېږي. پسند دا بره چې کوم پهله سر د اپشن دی فرسټ نمبر، دا به سلیکټ کړو او بیا په د هغه باندې د لاندې په شین اپشن باندې تاسو ښکاري، په دا باندې به کلیک واخلو. د فیوز باندې دا باندې کلیک واخلئ، بس دا سمپلي تاسو آی ډي دغه له سیټ شوه. تاسو آی ډي به څوک چاله پته نه لګي، نه شي معلومولی چې دا آنلاین دی که آفلاین دی، دا به سمپل تاسو داسې پرېږدو. ټریکس نمبر 2 چې کوم دی هغه یو ډېر اسانه ټریکس دی. سمپلی په خپل مسنجر باندې دوباره بیا کلیک واخلو، تاسو بیا په دا 3 لاین تاسو ښکاري په دا باندې بیا کلیک واخلو، او په دا سیټینګ تاسو ښکاري په دا سیټینګ باندې بیا کلیک واخلو. سمپل دا دغه سمت دی چې دا کم مسنجر مونږ یوز کوو دا اکثر له فری وي، د هر چا والا میسج کم ټیکس میسج اس ام اس دا فری سی، ویډیو فری سی، وایس هم سی، خو اپلیکوي نه وایس. دا به تاسو څنګه جوړوو چې مطلب دا فری له تاسو به څنګه جوړوو، اکثر له خلکو والا نه جوړ فری مسنجر نه جوړ، دا به څنګه آف کوي او څنګه به ان کوي. تاسو ته ښکاري دا کې به لاندې راکوز شي، اخري دلته سر ته به لیکلي دا تاسو ته ښکاري فری مسنجر، دا باندې به کلیک واخلئ. هغې نه بعد تاسو ته آپشن یې درکړی، که دا تاسو سره آف وي دا به سمپلي تاسو آن کړو، دا اوس آف شو، دا به سمپلي تاسو سره دا شانتې چې آف وي دا به سمپلي تاسو آپن کو، نو دا آن شو، نو دا به تاسو سره اوس مسنجر فری یوز کېږي. یو ډېر زبردست طریقه ده. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کو، د نور ملګرو سره هم شریکه کو. ملویږو په یوه بله ویډیو کې، تر هغه وخته پورې د ځان ډېر خیال ساتو. د الله په امان.